سلامونه، بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. A1 د دې لړۍ لوستونه دي. پنځم لوست ده. په پنځم لوست کې پرسونلیخه انفورماسیونن یا شخصي معلومات. په تیره برخه کې یا په تیر لوست کې موږ فورمه ډکه کړه، خو د فورمې دپاره کوم معلومات زه باید په ذهن کې ولرم، یا بعضې نورې فورمې راځي چې زه پکې نوم لیکنه کوم یا زه هغه ډکوم، کوم څه باید زما په ذهن کې او فکر کې وي. نامه مونږ وویل چې کله نامه راځي، په نامه کې معمولا څو برخې وي. مونږ ته ټول یو نوم ده، خو په نوم کې بیا ګیبورس نامه راځي، هلته لیکلي وي فور نامه راځي، ناخ نامه راځي. مونږه ګیبورس نامه په ځای باندې هم هغه نوم ورکو چې مونږ ته راکړل سوی وي او په مونږ ایښودل سوی وي، لکه زیار ګیبورس نامه ده. فور نامه هم مونږه همدا نیسو. Nachname او Familienname، Zunahme، Familienname او نامه، دا ټول کورني نومونه دي، یا تخلصونه، کورني نومونه یا تخلصونه. په ګیبورسټاګ کې څه شی راځي؟ ځینې وخت لیکل سوي وي چې ګیبورسټاګ دې ولیکه. ګیبورسټاګ معنا ده چې د زیږېدو ورځ. ګیبورسټاګس مونات د زیږېدلو میاشت، او ګیبورسټاګ یا هماغه کال چې په کوم کال کې زیږېدلی یې. ګشلیخت جنسیت، ګشلیخت جنسیت، männlich weiblich، نارینه یا ښځینه. männlich نارینه، weiblich زنانه یا ښځینه. Familienstand مدني حالت. مدني حالت معنا ده چې مجرده ledig، مجرده بې واده، verheiratet واده دې کړی ده، verheiratet واده دې کړی، geschieden طلاق سوی او یا هم بیل سوی. adresse، adresse یا ادرس، پته. په ادرس کې باید مونږه کوم څه په ذهن کې ونیسو او څه پکې راځي. په ادرس کې شتغاسه راځي، د کور د سرک نوم، هاوس نومه، د کور لمبر، پوستلایتسال یا PLZ کله همداسې لنډ لیکل کیږي. د کور د ساحې کوډ ده چې د هر ښار مربوط کی. د بیلګې په ډول 500494 داسې یو لمبر ده. شټات ښار، هر ښار چې وي. مونږ په تیرو بیلګو کې فرانکفورت اماین او منهایم لیکلی و. دا و د پرسونلیخه یا شخصي معلوماتو برخه او لغتونه. تر بیا ښې چارې.